سلامونه د وصال خان سکلز یوټیوب چینل لیدونکو او کتونکو امید دی چې ټوله به روغ او جوړ یاست. دغه ویډیو د فیسبوک د مونټایزیشن د حوالې سره څلورمه ویډیو یا څلورم کلاس دی. د دې څخه مخکې هم ما درې ویډیوګانې الریډي اپلوډ کړي دي په دغه چینل کې چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک پیج لوکیشن بدل کړئ، د زړې آی ډي دا بدل کړئ یا هم نوې آی ډي جوړه کړئ، د هغې لوکیشن بدل کړئ او نور طریقه کار ما تاسو ته ښوولی دی. امید دی چې تاسو به د هغې څخه څه نه څه زده کړي چې دی هغه کړي. زما کورسونه چې کوم دي دا ټول فری اف کاسټ دي. که چیرې دغه سکلز تاسو سره بل څوک شریکوي یا بل څوک تاسو ته درښیي، اول خو تاسو ته دغه سکلز درکوي نه، او که بیا درکوي ستاسو څخه به د پیسو ډیمانډ خامخا کوي او تاسو ته به دغه کورس په ډالرو باندې درکوي. خو زه الحمدلله دې شي ته ضرورت نه لرم، صرف یوازې ستاسو سپورټ ته ضرورت دی. نو دغه پروسه چې مې شروع کړې انشاءالله د فیسبوک ده او بیا د دې څخه وروسته بیا د یوټیوب او د ټیک ټاک همداسې پسې ورځو. نو راځم مین خبرې ته. نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه خپل لوکیشن په فیسبوک کې برقرار وساتو، یعنې د افغانستان، پاکستان یا د داسې ان الیجیبل کنټري څخه چې موږ خپل لوکیشن را اړولی یې الیجیبل کنټري ته، لکه یو اس ای، کاناډا، جرمني وغیره. اوس دا څنګه برقرار وساتو، څنګه باید چک کړو چې دا زموږ په فیسبوک آی ډي کې د بل ځای لوکیشن شته که نشته، چې یعنې د فیسبوک راته پام نشي. ځکه اوس خو موږ د فیسبوک سره څه کوو، شارټ کټ کوو او شارټ کټ هم کوو او صحیح قانوني طریقې هم ورسره کوو. ځکه چې داسې ډېر ملکونه شته چې په هغو کې فیسبوک الیجیبل نه دی، خو بیا هم داسې ټریکس دغه لارې شته چې تاسو هر ځای یاست. دا انلاین سکلز دی، په دې کې تاسو هر څه ممکن دي، خو دا به تاسو هیڅ وخت ځان ته دا بهانه نه پیدا کوئ چې دا په افغانستان کې نه کېږي، دا په پاکستان کې نه کېږي، دا په بل ملک کې نه کېږي. په هر ملک دا چې دی تاسو د انلاین پیسې ګټلی سئ، هغه که فیسبوک کې، که ټیک ټاک کې، که یوټیوب یې څه رقم چې موږ لګیا یو، دغسې تاسو هم خپل ځان د خپل کار روانولی سئ. نو نور مو وخت نه نیسم، راځئ د موبایل و سکرین ته چې دغه مکمل طریقه نور د موبایل پر سکرین په پریکټیکل ډول باندې وکړو. راځئ. نو ملګرو را بسو د دې دپاره لومړی د فیسبوک داخلي سیټینګونو ته، وروسته به بیا د وی پی ان سیټینګ ته راسو. را بسمه فیسبوک ته او دلته به په فیسبوک کې پر دغه درې لاینه باندې کلیک کم. کله چې پر دغه درې لاینه باندې کلیک کړم، دلته به راسم پر دغه سیټینګ اینډ پرایوسي، پر دې باندې به کلیک کړئ او بیا به ورپسې په سیټینګ باندې کلیک کړئ. کله چې پر سیټینګ باندې مو کلیک کړه، په سی مور ان اکاونټ باندې کلیک کړئ او دلته چې مو کله دا کلیک کړه، دلته به راسي دا پاسورډ اینډ سیکیورټي ته. صحیح ده؟ وبخښئ زما څه په واړول سو. دلته به دغه پاسورډ اینډ سیکیورټي دغه اپشن چې کوم دی دې ته به راسئ. زه دا کلیک کوم او دلته به بیا راسئ مهمه او مهمترینه چې دی هغه دغه اپشن دی چې ویر آر یو لاګډ ان، یعنې تاسو چیرې لاګین یاست. صحیح ده؟ دلته به پر دغه اپشن باندې کلیک کړئ او بیا دغه یوه فیسبوک آی ډي ده، پر همدې باندې به کلیک کړئ. اوس دلته تاسو ته وایي چې په دغه آی ډي کې کوم لوکیشنونه دي، کوم ځای دا لاګین سوی ده، کوم ځای څخه دا منیجمنټ کیږي. دلته چې دی دغه یو انډرایډ دی، S22 الټرا موبایل دی او په سپین بولدک افغانستان کې چې دی دا لاګین سوی ده پر د جون پر 24مه، ځکه چې هغه وخت کې زما وی پی ان چې و هغه اپ و ما د آی ډي خلاصه کړې ده. د دې دپاره مې دا نه دی ریموف کړی چې څو زه تاسو ته دا لیکچر درکم او تاسو په دې باندې پوه کړم. اوس همدلته دغه پټه کې تاسو ګورئ وایي دیس ډیوایس، یعنې دا اوس چې کوم وخت زه په دغه موبایل کې دا اوس دغه ریکارډینګ کوم، دغه درس تاسو ته در کوم، دلته اوس کوم لوکیشن دی، په دې کې مثال نیویارک دی. صحیح ده؟ اوس چې کوم دی دا همدغه ډیوایس دا نیویارک چې دی هغه په دې کې لاګین دی، یعنې دا د نیویارک څخه اوس منیجمنټ کېږي. که زه تاسو ته راسم، زما وی پی ان هم دغه دی، تاسو وینئ چې سرفشارک وی پی ان دی، یونایټډ سټیټ نیویارک، یعنې دا دی اوس روان دی. نو دلته هم هغه لوکیشن د کیک راخیستی، دلته یې هغه نیویارک ورکړی دی. بل سیټینګ چې تاسو به کوئ څو ورځې، مثال دغه آی ډي و تاسو جوړه کړه، زه اوس راځم پروفایل ته. اوس مثال دغه آی ډي د تاسو جوړه کړې ده، دلته به تاسو راولاړ سئ، د ورځې به یو دوه درې پوسټ وکړئ. پر دغه د پوسټ اپشن باندې کریټ پوسټ باندې به کلیک کړئ او دلته زه اوس سیمپل لیکم، مثال سلامونه، او دلته سلامونه لیکم دوستانو، یعنې دلته چې وټې ور تاسو څه هم لیکئ لیکلی سئ سلامونه دوستانو. دا چې مې کله ولیکئ چې پوسټ پبلیشوم، د هغه څه د مخه دغه لوکیشن اپشن تاسو وینئ په دغه بیخ کې دا لوکیشن، دا باندې به کلیک کړئ. صحیح ده؟ زه پر دې لوکیشن باندې کلیک کوم او دلته پر دغه نیویارک باندې کلیک کوم. صحیح ده؟ دا نیویارک دلته انتخابوم او دا چې دی سیمپل پوسټومه. د دې ګټه دا ده چې فیسبوک دلته تاسو په نیویارک باندې پیژني. فیسبوک ته دا معلومیږي چې دغه پروفایل، دغه نوم چیرې دی، ان
نیویارک، دا په نیویارک کې دی. صحیح ده. نو دلته دغه پوسټ چې تاسو 2-3 وکړئ ستاسو دپاره لایکس نه دي مهم، ستاسو دپاره فالوورز نه دي مهمه دا دی چې فیسبوک تاسو په کم رسمیت وپېژني، په کم لوکیشن مو وپېژني، هغه ستاسو دپاره دا مهمه دی. 2-3 خو به دا پوسټونه وکړئ او دلته به دا خپل سیټینګ ګورئ. یعنې مثال دلته دا اوس دا لوکیشن دی ما تاسو ته دروم شوی. صحیح ده. دا کوم چې مثال اوس یونایټډ سټیټ دی، دا بولدک دی، یا مثال کندهار دی، دا به تاسو خرابوئ. یعنې اوس دلته دغه لوکیشن دی، دا زه باید خراب کړم. دا ما تاسو ته ونه ویله. دا پر دغه سلیکټ ډیوایسز باندې به کلیک کړئ او دلته کم لوکیشنونه چې دي مثال ستاسو نه وي خوښ لکه بولدک او افغانستان انلیجیبل کنټري، یعنې هغه چې دي سلیکټ وکړئ او دلته بیا دا لګ آوټ اپشن باندې کلیک کړئ. دا به لګ آوټ کړئ. یوازې او یوازې باید ستاسو په موبایل کې دغه یو لوکیشن چې هغه د خارجي ملک وي دغه باید پاتې وي. ښه، نور به د فیسبوک څخه راووځو. کم د وی پی ان سیټینګ چې دی هغه به دلته تاسو خپل د موبایل په سیټینګ کې کوئ. زه د خپل موبایل سیټینګ ته راځم او دلته چې کوم دی پر دغه کنکشنز دا وای فای اپشن چې تاسو وینئ پر دې باندې کلیک کوم. پر دې باندې چې مې کله کله کلیک وکړه دلته دغه مور کنکشن تاسو وینئ، مور کنکشن سیټینګز پر دې باندې کلیک کوم او دلته موږ ته یو اپشن دی وی پی ان، پر دې وی پی ان باندې کلیک کوم او دلته په دغه سرپ شارک وی پی ان پر دغه سیټینګ باندې کلیک کوم او دلته ورته وایم چې الویز آن وی پی ان، همیشه آن که وی پی ان، دا سیټینګ مې وکړئ او په دوام قدم کې ورته وایم بلاک کنکشن وداوت وی پی ان، یعنی مطلب یې دا دی دا به ټرن آن کو. یعنی که اوس موږ وی پی ان زموږ ته په غلطي کې ډسکنیکټ نو دا به څه کوي، دا سیټینګ به زموږ د انټرنیټ کنکشن ختموي. یعنی آی پی به نه کال کېږي، تاسو به د افغانستان لوکیشن نه اخلئ، تاسو به د پاکستان لوکیشن نه اخلئ. دا یې ګټه ده. کله چې ستاسو وی پی ان ډایرکټ کنیکټ سو په هماغه غړي به بیا ستاسو انټرنیټ کار کوي. که چیرې وی پی ان غیر کنیکټ دی دغه سیټینګ دا ګټه لري. یعنی دا ډېر یو زبردست او بهترینه سیټینګ دی ځکه چې خامخا ستاسو وی پی ان ستاسو څخه غیر کنیکټ کېږي، ستاسو څخه مثال موبایل باندې چالان کېږي، په هغه صورت کې به دا اپشن چې دی دا به انټرنیټ بلاکوي. فیسبوک ته به انټرنیټ نه وریله کوي، هغه وخت به یې وریله کوي چې ستاسو آی پی چې کوم د هغه سټیبل سو، هغه د یو اس ای کاناډا کوم چې تاسو کاروئ هغه آی پی یې واخیستل، بیا به فیسبوک کار کوي یا به نور اپلیکیشنونه کار کوي. نو د دې دا مهم سیټینګ و. نو دوستانو ویډیو هم دومره وه. دغه ویډیو به پر همدې ځای بس کو. انشاءالله نور لیکچرونه چې دي هغه هم را روان دي. دا به سټیپ بای سټیپ ځو څو تر مونټایزیشنه پورې، بیا د پی آوټ تر سیټینګ، د پی آوټ تر سیټ اپ، همداسې ټاکس اینډ پرمیشن څه چې مخ ته راځي ضرورت وي هغه به انشاءالله دا کوو. نو ستاسو څخه مې هم هیله دا ده چې دغه ویډیوګانې تر اخره پورې ګورئ، مس کوئ استیمه. ویډیو ته یو لایک یو کمنټ خامخا ورکوئ. ستاسو په لایک او کمنټ هیڅ نه کېږي، خو موږ ډېر تشویقوي، موږ ته مثبته انرژي راکوي، موږ نور هم هڅوي چې دغسې ښایسته کنټنټ تاسو ته فری اف کاسټ راوړو. نور مو وخت نه نیسم، میلاویږو به په نوي ویډیو کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.